خوارج نیو من صفا موحدین یورنو مونږ لرو یاند پاک الله د خپل دین یورنو. رسول الله صلی الله علیه وسلم عملونه په ایمان کې څه کړی دي ور داخل کړی دي او دا خلک وایي چې ایمان کې عملونه ته هیڅ کار نشته دی، بس خالی دونه ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نور به اغلام کوه، زینام کوه، ډاکه ماچوه، قتلم کوه، لمونځونه هم پرېږده، زکاتونه هم پرېږده، روژې هم پرېږده، ټول پرېږده، بیا دې کار اسانه دی. او یا په بل تعبیر سره چې دا کوم دلته یو شاعر تېر شوی دی په دې دغه کې اینو سرای نه لاندې دغه ځای کې چې دا قبر دی، هغه څه وایي؟ وایي چې په زړه کې دې څه عیب نه وي رحمانه، ښکلې مخ ته په کتو کې ګناه، زړه کې چې عیب نه وي ښکلې مخ ته کتو کې ګناه نشته دی. نو د ده دا دغه دی چې په زړه صفا ساته، نور که ناروا پردۍ ښځې ته ګورې څه ګناه ورکړي نشته دی. نو موږ وایو چې نه وروره که زړه کې دې صحیح که نه وي ښکلو مخ ته په کتو کې څنګه ده؟ ګناه ده. یا علي لا تتبع النظرة النظرة، رسول الله علي ته وایي یو نظر پسې بل ورپسې نه کې، بین الاولى لک والثانیة علیک، دویم کې به خطا یې. الله څه وایي؟ یغضوا من ابصارهم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، دا تاوان کوي. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، دا نه دی چې ته نظر سره ملاوه او څه ګناه نشته دی. نو معتزله او یا مرجئه دغه شان ته وایي، دغه ته څه ویل کېږي؟ مرجئه. مرجي چاته ویل کېږي؟ وایي چې کلمه ووایه، نور هر روا او ناروا سره ګډ وډوه، څه پروا